د لقمان حکیم نه یو ورځ چاته پوس وکړو وایي ته خو په شروع کې د چا غلام وي هغه ورته وایي او وایي تا ته دا دومره مرتبه بیا څنګه میلاو شوله هغه ورته وایي ما ته چې دا کومه مرتبه میلاو ده دا ځکه چې زه د الله جل شانه نه یریږم د الله جل شانه یره مې زړه کې پیدا کړله او دویم رښتیا خبرو چې رښتیا خبره کومه دریم امانت او څلورم بېفایدې خبرو نه مې ځان وساتلو نو ځکه چې کوم دی الله جل شانه ما ته دا مرتبه نن راکړله نو عزتمن درونو دروغ ویل دا ډېره عظیمه ګناه ده او بیا مسلمان ورور ته چې کوم دی دروغ ویل دا ډېر لوی خیانت دی ځکه حدیث شریف کې راځي چې د ټولو نه غټ خیانت دا دی چې تاسو خپل مسلمان ورور ته یو خبره کوئ او هغه په تا باندې بیا یقین وکړي هغه مسلمان ورور حالانکه هغه خبره بیا هغه شان نه وي دا وایي د ټولو چې کوم دی ډېر لوی خیانت دی او بعض خلک عزتمند ورونو په دروغ باندې قسمونه خوري څوک چې په دروغ باندې قسمونه خوري داسې انسان لپاره هم ډېرې سختې سزاګانې راغلي دي احادیث مبارکو کې د دین هم من راغلی ده منګه ګورو عزتمند ورونو چې کله دکاندار سودا خرڅوي یا ریړۍ والا سبزي خرڅوي یا نور کسبګر څه خرڅوي نو هغه به چې کوم د خپل ګاهک ته داسې صفات شروع کړي چې هغه صفات د په هغه څیز کې نه وي نو دا یو قسم د یو مسلمان ورور سره دوکه شوله او په دې باندې به هم چې کوم دی الله جل شانه انسان رانیسي